په اسلامي نظام کې یو مهم اړخ چې هغه تر ډیرو اړخونو مهم دی هغه د نظام قضایي قوه چې عدالت په تامینی شي، مظلوم د ظالم خلاصي شي، حقدار ته حق ورکول کیږي، هغه قضایي قوه ده. د دې دپاره ډیر وړ خلک پکار دي. هر څوک دا نشي کولای چې هلته فیصله وکړي چې ته حقدار یې، ته مظلوم یې، دا ظالم دی. دا نشي کولای چې ته سلامت یې، ته ملامت یې. د دې دپاره ډېر متخصص خلک پکار دي، د لوړ استعداد خلک پکار دي. نن په دې میدان کې الحمدلله اسلامي امارت تاسو وینئ په ټول افغانستان کې د تخصصاتو جامعات په هر زون کې د قضا او د ابتدا جامعه په شو قدرمنو استادانو باندې سنبال جامعات لري. باور په الله وکړئ زه په افغانستان کې ګرځېدلی یم، بیا پر دا جامعاتو مې پوښتنه کړې ده. امید مې په دې ډېر دی دا کم فضلا چې موږ هلته لرو، زه مجلس مې ورسره کړی دی، ورسره کښېنستلی یم، په کتاب کې ورسره غږېدلی یم. الحمدلله ډېر وړ بااستعداده قابل خلک الله پاک موږ سره کړي دي. داسې خلک هم پکښې کې چې د دې جامعې په فضلاو کې هم زموږ دپاره هم یو غټ نعمت د الله جل جلاله دی چې زموږ ځوانان، زموږ علما الله پاک جل جلاله په داسې یو تخصص باندې ونازول چې په هغې باندې د جامعې مشکلات ستونزې حلیږي. او په دې علمي سلسله کې موږ داسې خلک لرو د علم په سلسله باندې علما ډېر لوړ شان ته رسېدلي دي، ډېر کمزوري خلک په اعتبار د نسب، په اعتبار د اصل، خو د علم په سلسله باندې د علم په تعلق باندې الله جل جلاله لوړ شان ته رسولي دي.